وطندارای عزیز، سلامتی خداوند، سرور سلامتی، پادشاه صلح، بله، عیسی مسیح کت شما باشد هر جایی که هستین. خدا شما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه، یک نفس دیگه که خدا بر ما داده تا که ما به حضور مقدس خدا آمده او را شکر گزاری بکنیم. از این کده خوبتر و لذت بخشتر هیچ چیزی نیست که ما در خانه خدا باشیم و جلال او را، خوبصورتی خدا را همیشه ببینیم و لذت ببریم. و اما پیش از اینکه این کار شود، ما باید به گناهان خود اقرار بکنیم و از گناهان خود توبه بکنیم و شاگرد عیسی مسیح شویم. شاگرد عیسی مسیح شویم. شاگرد عیسی مسیح شدن یعنی چی؟ عیسی مسیح خودش واضح میکنه در کلام مقدس خدا. وقتی که ما انجیل متی را میخوانیم، در آخر انجیل متی عیسی مسیح برای شاگردای خود میگه که تمام قدرت در آسمان و در روی زمین برای ما داده شده، یعنی از ماست، من صاحبش هستم. پس برین و تمامی ملت ها را شاگرد ما بسازین و وار در نام پدر، پسر و روح القدس غوطه کنین و تعلیم بتین که چیزهایی را که براتان گفتیم انجام بتن و بفهمین که ما تا آخر از این عمر را، آخر از این دهر را کت شما هستم هر روز. او میگه که برین و شاگرد بسازین. شاگرد سازی یعنی چی؟ وقتی که ما رابطه شاگرد و استاد فکر میکنیم، به ای که ما از استاد می آموزیم. همیشه عیسی مسیح شاگرد کار داره و کسایی که به شاگردی عیسی مسیح میآید، خداوند بر ازوا قدرت میده که به فرزندی خدا داخل شوند. که این فرزندی ما ایرا از جنبه نفس انسانی، خواهش بشر و کوشش های انسان نمی بینیم، بلکه ایرا ما باید از روح خدا فکر بکنیم. به خاطر از این کلام خدا بسیار واضح میگه که کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن از نور خدا پیدا میشن، از روح خدا پیدا میشن، در نور خدا قدم میگذارن. بله، کسانی که پیرو عیسی مسیح میشن، اما قسمی که عیسی مسیح میگه من نور هستم و هم نور میباشن، یعنی کسانی که پیرو عیسی مسیح میباشن. و خدا ما را بسیار زیاد دوست داره. این به نسبت دوستی بسیار زیاد خداست که او میخواهد که جل ما را از زیر بارهای سنگین گناه و از دلدل ابدی جدایی از خدا بکشه. خدا میخواهد که ما نجات بیافیم. خدا میخواهد که ما در حضور او باشیم. خدا میخواهد که ما در جلال او باشیم. خدا میخواهد که ما فرزندان او باشیم، عضو خانواده خدا شویم. بسیاری دوستای ما از طریق فیسبوک و از طریق ایمیل و بسیاری دوستای عزیز ما از طریق اسکایپ که ما همه روزه صحبت میکنن. بعضشان سوال میکنن که اگر کسی که مسیحی میشه، شما میگین که او از خدا تولد میشه، معنای از این تولد ایست که خدا یک زنی داره؟ اگر شما این را فکر میکنین که مسئله جسمانی است، در این قسم موضوع هرگز حل نمیشه. و اما کلام خدا بسیار واضح میکنه برای ما این موضوع را وقتی که ما در عمق کلام خدا میریم. و اما بالاتر از این، وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، عضو خانواده میشیم، او وقت ما هر چیز خانواده را به درستی میتونیم که حل بکنیم. کلام خدا میگه اما به همه کسانی که او را پذیرفتن، همه کسانی که او را قبول کردن، به او ایمان آوردن و باور کردن، این حق داد، این اختیار داد که فرزندان خداشان که مانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی و در اثر خواهش بشر نه، بلکه از خدا تولد یافتن. عیسی مسیح باز بهتر ایره میفهماند. در فصل 3 انجیل یوحنا اگر ما بخوانیم، عیسی جواب میده به یقین بدان تا شخص از نو تولد نشوه نمیتونه پادشاهی خدا را ببینه. نیقودیموس
کسی که از عیسی مسیح سوالا را میکرد، میگه چطور ممکن است که یک شخص سال خورده ای از سر نو متولد شود؟ چون که نیقودیموس با وجود از اینکه معلم کلان شریعت بود و فریسی بود، با وجود از این وقتی عیسی مسیح گفت که سر از نو تولد شد، او فکر تولد جسمانی را کرد. از همین خاطر او میگه چطور ممکن است که یک شخص سال خورده از نو متولد شد؟ آیا میتونم که باز بر رحم مادر خود برگردم و دوباره تولد بشم؟ عیسی مسیح برش جواب میده به یقین بدان باز هیچ کس نمیتونه داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد یابد جسم است و آنچه از روح متولد شود روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره باید متولد شوند. تعجب نکنین که کلام خدا برتان میگه که عیسی مسیح برتان میگه شما تولد نو نیاز دارین. بدون تولد نو امکان نداره پیش خدا رفته بتانین، امکان نداره. بدون تولد نو جدایی همیشه از خدا هست و این تولد نو جسمانی نیست، چون عیسی مسیح واضح میگه کسی که از جسم تولد میشه جسم است، کسی که از روح تولد میشه روح است. اگر شما میخواین که اشخاص روحانی در روح خدا، روح مقدس باشین، پس باید شما تولد روحانی را حاصل بکنید و این تولد روحانی یگانه طریقش عیسی مسیح است که میگه من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. خدا روح است و کسایی که او را پرستش میکنن، کسایی که او را عبادت میکنن در روح و در راستی باید عبادت بکنن. و انسان پیش از اینکه حاصل بتانه این تولد نو، تولد روحانی را، باید از گناههای خود توبه بکنه. فقط مسیحیت نمی یک شرط میگذاره، زیاد نه، یک شرط. ما باید از گناهان خود توبه بکنیم، ما توبه بکنیم از گناهان خود و عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود، به حیث استاد خود، به حیث خداوند خود بپذیریم و قبول بکنیم که او به خاطر گناهان ما، بله به خاطر گناهان ما او مصلوب شد، او واقعا به خاطر گناهان ما مصلوب شد و او خون خود ریخت، او ما را با خون خود خرید. ما زر خرید او نیستیم، ما خون خرید او هستیم. او خون بهای آزادی ماست، خون بهای آزادی ماست. از این قدم مهمتر و بهترین فلسفه اگر شما میگین هرگز نباشه که در مسیح ما خدای مقدسه به حیث پدر خود میپذیریم و ما فرزندان او میشیم. ما خدا را در عیسی مسیح میبینیم. خدا را هرگز کسی دیده نمیتونه، بله، و اما عیسی مسیح او را برای ما شناسانیده. شناخت مسیح شناخت خداست. وقتی که ما عیسی مسیح را میشناسیم ما خدا را به حقیقتش میشناسیم. غیرت مذهبی را هر کس می داشته باشه، هر کس می داشته باشه، حتی ایتیست ها، یعنی کسانی که از ذات خدا منکر هستند و هم به خود یک مذهب ساختن، مذهب لادینی، بله مذهب دور از خدا. هر کسی میتونه یک غیرت بسیار زیادی داشته باشه و اما غیرت از این کسا، غیرت مذهبی ها، دینی ها چیست؟ بدون معرفت است و کلمه معرفت در اینجا چیست؟ تعارف و یا معرفی نمودن. کلمه معرفتی است که عیسی مسیح را برشان تعارف نشده، عیسی مسیح برشان شناخته نشده، عیسی مسیح کتشان تابال دوست نشده. او ما را دوست داره و اما ما باید به خواست او، ما باید با آواز او که او میگه پیش ما بیاین من شما را آرامش میتم، ما باید به او لبیک بگوییم. ما بگوییم که بله عیسی مسیح من میخوایم بیایم، تو گناهان مرا واقعا ببخش، چون که کلام خدا میگه که او یگانه کسی است که اختیار بخشیدن گناه ها را داره. از همین خاطر است وقتی که عیسی مسیح در این دنیا آمد و او مردم میگفت که برو من گناهایت بخشیده شد، ملاها قارش آمد که تو کی هستی که میگی گناهایت بخشیده شده؟ تنها خدا میتونه که گناهایتان ببخشه. بله عیسی مسیح اونمو خدای زنده است که به صورت انسان آمد
که او گناهان ما را ببخشه. و اگر ما به او ایمان میاریم، اگر ما او را میپذیریم به حیث نجاتگر خود، به حیث خداوند خود، ما شاگرد او میشیم، ما پیرو او میشیم، ما فرزند خدا میشیم. فقط یک دعای بسیار ریزه. این دعایی نیست که دعای مذهبی باشه و یا صاحب اگر شما اگر اشتباهی صورت بگیره بسیار گپ کتاس. نه، یک قسم نیست. واقعا از دل و جان خود به هر زبانی که شما دعا میکنین، هیچ قید و شرطی در اینجا نیست. فقط به گناهان خود اقرار میکنین: خدای تو گناههای مرا ببخش. من اقرار میکنم که من گناهکار هستم، تو گناههای مرا ببخش. خدایا تو داخل قلب من شو. امروز پادشاه سلامتی من، خداوند من قرار بگیر، نجات دهنده من شو. من ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من مردی، دفن شدی، در روز سوم از مردگان برخاستی. تو خداوند زنده هستی. فقط این مقدار یک دعا شما را مقبول خدا می سازه. خداوند شما را قبول میکنه به حیث فرزند خود. ما دعا میکنیم که امروز وقتی که ما کلام خدا را میشنویم، کلامش در داخل قلب ما جای بگیره. ای خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم. پروردگار کمک ما کن امروز تا که ما عمق کلامت درک بکنیم. و که وقتی برادر عزیزم ابراهیم جان و زبان شیرین پشتو امروز کلامت بخش میکنه، خدایا تو کمک کو برادر عزیز مرا، حکمت ببخش ما را تا که ما درک بکنیم. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. آمین. بازم خدا را شکر میکنیم که خداوند واقعا ما را دوست داره و او میخواهد که ما متوجه شویم به محبت زیاد خدای مقدس. و دوستای عزیز ما پیش از پیش برای ما پیام ها میفرستن. بسیار تشکر از پیام هایی که شما میفرستین. و اما قسمی که ما گفتیم برنامه امروز به زبان پشتو هست و ما میخواستم برتان بگویم که برادر ابراهیم در مورد خلاصون یوازی در پاک خدای په فضل، یعنی نجات تنها از طریق فیض خدا. اینمی موضوع برادر عزیزم است. شما میتونین که بر روی پرده هم ایرا ببینین. و از برادر عزیز خود ابراهیم جان خواهش میکنم که از کلام خدا بخش بکنن. ابراهیم جان رو را ستاری مشه. جوړ و آرام اوسئ، خدای دې برکت درکړي حسین جان. بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم که تشریف آوردین و ما منتظر هستیم که از شما کلام خدا را امروز بشنویم برادریم. ډیره مننه ګران او محترم اوریدونکو او لیدونکو ورونو او خویندو. زه نن بیا د تاسو په حضور کې حاضر شوی یم ترڅو د پاک خدای مقدس کلام انجیل شریف څخه د تاسو عزیزانو سره خبرې وکړم. خو لومړی به زه دغه مقدس کلام په یوه لنډه دعا سره پیل کړم چې ای پاکه خدایه او ای مهربان خدایه، ته کمک را سره وکړه ترڅو د تا کلام همغسې چې ته یې غواړې زه خپلو وطنوالو ته بیان کړم. پاکه خدایه، ته هغوی ته هم قدرت ورکړه چې په دې کلام باندې ښه وپوهیږي او په خپل روحاني ژوند کې عمل پې باندې وکړي. او له لارې دې همدغه کلام موږ ټولو ته برکتونه راکړه. د عیسی مسیح په نامه مې دغه دعا کړې ده. آمین. ګرانو دوستانو، ما خو تاسو ته په خپل پخواني پروګرام کې د پاک خدای له کلام انجیل څخه خبرې کړې وې، خو زه به نن بیا هم د تاسو سره له همدغه کلام څخه چې عنوان یې دی خلاصون یوازې د پاک خدای په فضل. نو اول باید موږ په دې باندې وپوهیږو چې فضل د پاک خدای له روحاني لحاظه څه معنا لري.
نو دا چې فضل د پاک خدای چې د پاک روح د خدای په وسیله خلکو ته وربخښل کیږي او دا یوه اساسي ستن یا پایه د خلاصون د انسانانو دپاره راته ښودل شوې ده. نو کله چې موږ او تاسې د پاک خدای د فضل په باره کې غواړو خبرې وکړو، نو مطلب مو باید دا وي چې هغه بخشش د پاک خدای څخه چې پاک خدای په خپل فضل ورکوي د هغه په باره کې خبرې وکړو. او پاک خدای په خپل رحمت او مهرباني سره ټولو ګناهکارو انسانانو ته دا وربخي چې اصلا ټول خو د مړینې حق لري او هیڅ کومه برخه په دې کې نه لري، خو پاک خدای بې له کوم بدل څخه په خپل فضل رحمت او خپله مهربانۍ سره دا ورکوي. نو په لاندې ډول سره ویلی شو چې دا داسې یو بخشش دی چې پاک خدای بې له کوم بدل څخه راکوي او بخشش ورکوي او خلکو ته به د دې لارې خلاصون په نصیب ورګرځوي. نو که چیرې تاسې غواړئ چې ښه وپوهیږئ، زه به تاسو ته د پال رسول خط چې افسوسیانو په نامه یې لیکلی دی 2 باب لومړی آیت څخه تر 9 آیتو پورې درته واوروم. زه خو به په تفصیلي ډول بیان کړم او له ګران اندریاس جان څخه به دا هیله وکړم چې په مخ د پردې د تلویزیون تاسو ته ښکاره کړي. نو په دې آیتو کې فرمایي چې عنوان یې دی مرګ نه ژوندون ته، او وایي تاسې هم د خپلو قصورونو او ګناهانو په سبب مړه وئ. کله چې تاسو د دې دنیا په بدو او کږو لارو باندې روان وئ او د هوا د عمل دارۍ د حاکم یعنی شیطان د هغه بد ارواګانو پسې تللي وئ، کوم چې اوس هم په نافرمانانو خلکو کې اثر کوي. خو دوی موږ تاسې ټول هم د خپلو د وجود په نفساني خواهشاتو او غوښتنو کې مو ژوند تېروله او د خپل وجود او نفس مرضي مو پوره کوله او د ټولو نورو خلکو په شان په انساني طور د پاک خدای تر غضب او قهر لاندې وو. خو پاک خدای چې په رحم او مهربانۍ سره غني دی، د هغه د خپلې لویې مینې په سبب چې هغه د موږ تاسې ټولو سره وکړله، موږ تاسې یې له خپلو ګناهانو چې د ابدي مړینې لایق وو، نو هغه موږ تاسې د مسیح سره بیرته د تل ژوندون راکړ. نو اوس تاسې خو په فضل سره خلاصون میندلی دی او پاک خدای موږ تاسې د مسیح سره بیرته د تل دپاره د تل ژوندون ته رابللي یو او په آسمان کې د هغه سره کینولی یو چې ټول هغه د مالک عیسی مسیح په وسیله د خپلې مهربانۍ په طور سره دا راکړي دي. پاک خدای دغه ځکه دې ورکړل چې په راتلونکو زمانو کې هغه خپل بې اندازه فضل په موږ تاسو باندې ښکاره کړی وي او ښکاره یې کړي. نو ځکه چې موږ تاسو د ایمان په وسیله په فضل سره خلاصون میندلی دی، نو دا د موږ تاسو د خوا څخه نه بلکې د پاک خدای بښنه ده او دا خو د موږ تاسو د کار او عمل نتیجه او مزد نه دی. ګرانو په دې باره کې تاسو ښه غوږ ونیسئ چې کلام د خدای څه وایي. نو د دې دپاره چې هیڅوک په هیڅ ځای کې په دې باندې فخر ونه کړي
ځکه چې په خدای موږ تاسې چې پیدا کړي او جوړ کړي او موږ تاسې د مالک عیسی مسیح په یووالي کې د هغه د ښه کارونو دپاره پیدا کړل شوي یو کوم چې په خدای له اوله څخه د موږ تاسې دپاره تیار کړي وو. آمین. آمین آمین. نو ګرانو دوستان عزیزانو، تاسو خو واورېدل چې رسول دغه خبرې او دا کلام د پاک روح خدای چې موږ تاسو ته کړی او هغه د هغه وخت او زمان د ایماندارانو او غیر ایماندارانو لپاره لارښوونې کړي تر څو نن دغه زه او ته ولولو او دا د ما او د تا دپاره دي تر څو د پاک خدای پر فضل او مهربانۍ باندې وپوهیږو چې پاک خدای څومره مهربان او څومره لویه مینه یې د ټول جهان د خلکو دپاره په یووالي د مالک عیسی مسیح کې راته ښکاره کړې ده. ځکه چې ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې دا چې حکم د پاک خدای دی او نن یې زه او اندریاس جان تاسې ته بیانوو، دا د موږ خپلې غوښتنې نه دي بلکې هغه کلام دی چې پاک خدای د موږ په روح او په زړه کې راکړی تر څو تاسې ته یې بیان کړو. او د پاک خدای اراده او غوښتنه د موږ تاسې ټولو نه دا ده چې له لارې د ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې دغسې د لوی فضل پر ټولو خلکو باندې وکوي. نو ګرانو دوستانو، کله چې دلته خبره د ایمان څخه راته ویل کیږي چې د ایمان پر مالک عیسی مسیح سره دغسې فضل پاک خدای پر ټولو باندې ښکاره کړی دی او د ایمان له لارې پاک خدای موږ تاسې بخي، نو دلته باید موږ تاسې د ایمان په هکله باندې هم باید ښه وپوهیږو چې ایمان یعنې څه، ولې او څرنګه ایمان ولرو او د کلام له مخې د ایمان معنا او مطلب څه دی. نو ګرانو، زه به تاسو ته بیا هم د تاسې د ښه د پوهېدلو دپاره او د تاسې د ښه پوهېدلو په خاطر بیا د انجیل شریف د رومیانو له لیک دلته هم پال رسول هغه لیک چې د رومیانو په نامه یې لیکلی دی 10 باب 9 آیت څخه تر 15 آیاتو پورې په تفسیري ډول درته بیان کړم. تاسې به یې په مخ د پردې د تلویزیون هم وګورئ چې دا نبي د پاک خدای داسې راته فرمایي. نو ځکه چیرې چې ته په خپله ژبه اقرار وکوې چې مالک مسیح عیسی د ما مالک دی او پر خپل زړه کې دا ایمان ولري چې پاک خدای هغه له مړیو څخه بیرته راژوندی کړی او راپاڅولی دی، نو ته به په دغه ایمان سره خلاصون بیا ومومې. نو دا چې موږ تاسې په زړه سره ایمان راوړو او پاک خدای موږ تاسې صادقان او نیکان ګرځوي او وقتی چې په خپله خوله دا اقرار کوو نو خلاصون بیا مومو. نو په آسماني کتاب کې هم راته لیکل شوي دي هر څوک چې په هغه یعنې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي هېڅکله به شرمولی نه شي. نو دلته بیا نو په یهودي او غیر یهودي او هیڅ مذهبي مسلو باندې هیڅ کوم کار او فرق نشته او هیڅ کوم بحث پر مذهبي مسایلو نه دی، ځکه چې هماغه یو خدای د ټولو مالک دی او د هر چا دپاره چې هغه ته راځي او ورته ووایي نو د هغه په نامه باندې به خلاصون ومومي. آمین. نو هغه چې مهربان غنی او بخښونکی خدای دی نو په چا چې هغه باندې ایمان نه لري بیا د هغې سرنوشت او برخلیک څه دی؟ نو هغه څرنګه هغې ته ووایي
او څنګه زاره یو پاستري وکوي او د هغه چا په باره کې چې هغوی نه دي اورېدلي، نو پر هغه باندې چې څنګه ایمان راوړي دلته یو سوال دی. او که چیرې هیڅوک هغه ته موعظه ونه کوي نو هغه سړی به څنګه وپوهیږي او څرنګه به واروي؟ نو ګرانه دوسته دلته ضرور ده چې موږ د موعظې کوو او پاک خدای دغه موعظې د موږ په وسیله کوي تر څو تاسو د پیغام چې نوی نیک او بختور زیری دی دا د موږ د خولو څخه واورئ. آمین آمین او آمین. که کوم څوک د دې کار دپاره ونه لیږي او ونه لیږلی شي نو هغه به څرنګه موعظه وکوي؟ بله. نو دا هغه څه دي چې په آسماني کتاب کې لیکل شوي دي چې فرمایي د زیري راوړونکي قدمونه څنګه ښکلي دي. آخ هللویا هللویا. آمین آمین. واقعا نو ټول بیا دا زیری نه مني او فرمانداري نه کوي او ټول دا د زیري فرمان نه اوري، لکه چې اشیاء نبی په خوا زمانو کې د پاک خدای په حضور کې ویلي دي چې ای ربه چې زموږ په زیري باندې به څوک یقین وکړي. خو بیا هم کلام د خدای فرمایي چې ایمان د زیري په اورېدلو باندې پیدا کیږي او په اورېدلو د مسیح په باره کې د زیري ورکوونکي نه دا پیدا کیږي چې خلک یې واروي او ویمني. آمین آمین. برادر عزیزم با اجازهتان یک تلفن میگیریم از ایران، از دوست ما صافی فکر میکنم اسمشان درست اینجا خوانده نمیتونم اما با اجازهتان این تلفن میگیریم. مهربانی وکړه ګرانه دوست عزیزم بسیار تشکر از تلفنتان. خود لطفا معرفی کنین اسمتان درست نامده پیش ما و بسیار تشکر که تلفن کردین. بفرمایین. من فیضیم. فیضی جان. الو. بله 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 شنیدیم دوست. بله بله بفرمایین. این حضرت مسیح کی ظهور میکنند؟ بسیار تشکر از این سوال بسیار خوبتان که شما ایره گفتین. در کلام مقدس خدا ما در فصل 14 انجیل مقدس یوحنا میخوانیم و همچنین در کتاب مکاشفه عیسی مسیح بسیار واضح میگه که حتما او میآید و اما ای که کی ظهور میکنه کی میآید دوباره. البته شاید مقصد شما از دوباره آمدن عیسی مسیح است. بله 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 بله. عیسی مسیح میگه هیچ کسی زمانی از او را نمیفهمه. عیسی مسیح میگه و اما حتما او برمیگرده. کلام خدا همچنین برای ما میگه که این انجیل عیسی مسیح باید در تمامی ملت های دنیا بخشه و بعد از او روز آخر روز خداوند میرسه. و اما عیسی مسیح اینی وعده را میده آقای فیضی، میگه دلهای شما پریشان نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. عیسی مسیح میگه در خانه پدر من منزل بسیار است، اگر چنین نمی بود به شما میگفتم. عیسی مسیح میگه من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم، پس از این که رفتم مکانی برای شما آماده ساختم دوباره می آیم و شما را هم پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما هم نیز باشید. و اما عیسی مسیح میگه ایمان داشته باشید. ایمان داشته باشید. وقتی که شما ایمان می داشته باشید به عیسی مسیح، وقتی که به او ایمان میارید فرزند خدا میشید، بعد از او قلبتان خداوند لمس میکنه و آرامش خدا براتان میته و شما خوب درک میکنین که عیسی مسیح همیشه حتما دوباره بر میگرده. ببخشید. بله بله. ببخشید نماینده رهبری چیز نداره این حضرت مسیح؟ عیسی مسیح خودش رهبر است. او رهبر ماست. نه جانشین چی نداره مثل پیامبر ما که حضرت محمده؟
دوست عزیز من، عیسی مسیح میگه که من اول و من آخر هستم، من ابتدا و من انتها هستم، من الف و من یا هستم. میگه عیسی مسیح میگه باور نکنید وقتی که بعد از من کسی دیگری میآید میگه من نبی هستم و یا من مسیح هستم، باور نکنید. او میگه من اول و من آخر هستم. میگه هیچ کسی جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتونه. میگه هیچ امکان نداره، دیگر هیچ راهی وجود نداره به جز من، چون میگه من راه، من راستی و من زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتواند. انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیت 6. دست ما در نکنه. خیلی خیلی ممنون. بسیار تشکر برادر عزیزم و لطفا تعقیب کنید این برنامه ها رو و بازم بسیار تشکر از سوالات بسیار خوبتان. خدا را شکر میکنیم برای از این سوال بسیار مهم از این وطندار ما. واقعا بسیاری کسایی سوال دارن عیسی، و اما عیسی مسیح بسیار واضح میگه من الف و من یا هستم، من ابتدا و من انتها هستم، من اول و من آخر هستم. من آخر هستم. اگر از جانشین عیسی مسیح صحبت میکنی، یگانه کسانی که جانشین عیسی مسیح بر زمین هستند در حقیقت کلیسای عیسی مسیح است. کلیسا بدن عیسی مسیح است و نمایندگی از خود عیسی مسیح میکنه و اما او برمیگرده. او رهبر ماست، او رهبر ماست و اگر ما به او ایمان میاریم، خود تسلیم او میکنیم، خداوند چشمای ما را واز میکنه، چون ما عضو خانواده خدا میشیم. وقت برای ما هر چیز حل میشه و واضح میشه که عیسی مسیح واقعا برمیگرده و او یگانه راه نجات است به سوی آسمان. بسیار تشکر. اورورا ابراهیم جان دیره مننه. بفرمایین. دیره که خبر دی ورته وکړه، ډېر ښه ځواب دی ورکړ ګرانه اندریاس جانه، لیکن یو شی زه اضافه کوم، هغه دا دی چې خلک په دنیایی ډول سره مسیح ته د انسان فکر کوي. بله واقعا من میخواستم این ترجمه هم بکنم که برادر ابراهیم میگن که در دنیا ما وقتی که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم همیشه از طرز فکر انسانی خود هر چیز طول میکنیم. او خلک داسې فکر کوي چې مسیح لکه ما غوندې یو انسان دی، مګم داسې نه ده. پال رسول وایي زه هم په دې فکر کوم چې مسیح لکه ما غوندې یو شی دی، لیکن وقتی چې زه په دې پاک روح د خدای په وسیله وپوهېدلم، زه پوه شولم چې هر څوک چې مسیح کیږي هغه نوی ژوندون پیدا کوي او هغه نوی پیدا شوی شخص دی، نور نو هغه زوړ شخص نه دی. نو تا ډېره ښه خبر ورته وکړه چې باید ایمان ولري تر څو په ایمان سره کولای شي، نه په سوال باندې، نه په زموږ په انساني فکرو باندې. زموږ انساني فکر په درک د کامل د خدای د مسیح په باره کې نشي کېدلی. بله موږ تاسې ډېر واړه فکرونه لرو او حتی ساینس د هغه د خدای په راز باندې نشي پوهېدلی. بله نو ډېر ښه ځواب دی ورکړه. دا د کلام د خدای نه و. خدای د دغه انسان ته د مسیح عیسی روحاني قدرت ور وپېژني. د ما دعا دا ده. آمین. او د موږ ګران وطنوال د هم د مسیح عیسی نه د یو نبي او د پیغمبر په نامه، بلکې د هغه روحاني مالکیت او خدایي ته د خدای د زړونه خلاص کړي او پاک روح د خدای ورته ورکړي. آمین. هللویا. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسو خود پال رسول راهنمایی او لارښوونې د ایمان په باره کې واورېدلې چې ایمان یوازې له لارې د اورېدلو د انجیل شریف چې زیری دی د انجیل شریف دی پیدا کېدلی شي، بله هیڅ لار وجود نه لري. بله کلام د خدای فرمایي چې ایمان له لارې د اورېدلو او لوستلو د کلام د انجیل شریف څخه پیدا کیږي. آمین. یگانه وسیله از اینکه ما نجات بیافیم و ایمان بیاریم است که ما انجیل شریف بشنویم. آقای فیضی واقعا خوب میشه شما انجیل شریف یک بار بخوانین. بله بسیار خوب است. نو بیا ولی
خلق د جهان ځنې داسې فکر کوي چې زه ولې انجیل شریف ولولم، زه دغه مذهبي کتاب لرم، زه دغه مذهب لرم، زه دغه پیغمبر لرم. دا ټول هغه انساني خبرې دي چې په دې کې روح د خدای هیڅ وجود نه لري. نو دا چې دا خبره واضح ده چې خلاصون هغه زیری دی پاک خدای په فضل سره دی چې پاک خدای په فضل ټول جهان ته ورکړی دی. او دا کلام د انجیل شریف داسې یو زیری بختور زیری دی چې هر انسان باید ولولي، نو بیا هغه پوهېدلی شي چې معنی څه ده او مالک عیسی مسیح څوک دی. آمین. بې له لوستلو د انجیل شریف نه بله لاره موږ تاسو ته نه ده ښودل شوې. باید بله لارې د لوستلو او اورېدلو د انجیل شریف موږ تاسې مسیح عیسی وپېژنو، او پېژندل خو پوره ایمان نه دی، باید موږ ایمان پې باندې ولرو. هللویا. او نجات ورکوونکی د بشر دی. آمین آمین. نو دا داسې یو لوی فضل د پاک خدای دی که چیرې هر څوک دغسې ایمان اقرار وکوي چې عیسی مسیح مالک دی، او بل دا چې پاک خدای هغه بیرته له مړیو څخه راژوندی کړی دی، او هغه لومړنی انسان دی چې له مړیو څخه ژوندی شوی دی. آمین آمین. به اجازهتان من اینمی را میخواستم که به دری هم ترجمه کنم، به خاطر که بسیار نکته خوبی را شما گفتین. به خاطر از اینکه ما عیسی مسیح را بشناسیم، به واقعیتش بشناسیم، از طریق بحث و یا یک و یا دو سوال ما امکان نداره عیسی مسیح را بشناسیم، و یا این برنامه ها را حتی اگر ببینیم هم امکان داره که شاید کمی درک شود و یا گفته برادرها و خوارای ایرانی ما کمی حالی ما شود شاید. و اما به کاملش اگر ما میخواهیم واقعا عیسی مسیح را بشناسیم، ما باید کلام عیسی مسیح را بخوانیم. مژده برای عصر جدید. بله، خبر خوش عیسی مسیح را باید ما مطالعه بکنیم. وقتی که ما کلام عیسی مسیح را میخوانیم، ما در مورد شهادت عیسی مسیح، در مورد عمل عیسی مسیح، در مورد تعالیم عیسی مسیح، هر چیز در کلام خدا ما میتونیم بیافیم. بهتر از این حتی کلام خدا از روح خدا داده شده، و وقتی که ما کلام خدا را ما میخوانیم با دل و جان، روح خدا ما را کمک میکنه که ما کلامش را درک بکنیم. پس چقدر لازم است که ما قبل از اینکه ما بحث کنیم و یا حتی سوالی داشت، سوالات خوب است، سوالات منجر به این میشه و در این نتیجه میرسه که شما بالاخره کلام خدا را شاید بخوانین. و اما من تشویق شما را میکنم، و اما قسمی که برادر ابراهیم گفتن که بهترین طریقه از اینکه ما عیسی مسیح را بشناسیم و به خوبی بشناسیم، ما باید تعلیمات عیسی مسیح را مطالعه کنیم. و تعلیمات عیسی مسیح در کجاست؟ در انجیل شریف است. انجیل مطالعه بکنین، بخوانین، عهد جدید بخوانین و ببینین با قلب باز خود، با چشمان قلب خود ببینین که خداوند چقدر نیکوست و او چقدر شما را دوست داره و او میتونه که شما را نجات بده. آمین. نگران اندریاس جان، که چیرې ستا خبرې خلاصې شوي، زه به کلام ته دوام ورکړم. بله بفرمایین. یک وطندار ما اسدالله جان زنگ زده بودن از طریق سکایپ، متاسفانه زنگشان گرفتن نتونستیم، اما بفرمایین برادر عزیزم. نو دلته هر یو د موږ تاسې ته دا ضرور ده چې د مالک عیسی مسیح په باره کې زده کړه وکړو، وایرو او کلام د خدای ته غوږ ونیسو، ځکه چې پاک خدای د دغه کلام په وسیله د موږ تاسې سره خبرې کوي، او دا هغه راز دی چې پاک خدای د خپل پاک روح په وسیله انسانانو ته ورکړی دی، او نن پاک خدای حاضر دی چې تا ته یې هم درکړي. نو دا په تا پورې اړه لري ای ګرانه دوسته چې ته خپل زړه د مالک عیسی مسیح په مخ باندې د زړه دروازه ور خلاصه کړي.
او دا هم ضروری ده چې موږ تاسې د انجیل شریف کلام ولولو او حقیقت به موږ بیا پیدا کړو. بله. ګرچې بعضې خلک داسې وایي چې دغه انجیل ته تغییر ورکړل شوی دی. دا درواغ ده او شیطان نه غواړي چې موږ تاسې حقیقت پیدا کړو. ګرانه دوسته، ته باید په دې باندې ایمان ولرې چې هیڅوک نشي کولای کلام د انجیل شریف ته تغییر ورکړي. آمین. هللویا هللویا آمین. هیچ کسی نمیتونه انجیل تغییر بده. اگر کسی شما را میگه که انجیل تغییر خورده، او حرفهای شیطان است، چون شیطان ما را بازی میده. نمیمانه که ما حقیقت مسیح را بشناسیم، نمیمانه که ما در جنت خدا، در خانه خدا بریم. هیچ او حرفا را گوش نکنین که انجیل تغییر خورده و انجیل تحریف شده و انجیل دیگه قابل اعتبار نیست و انجیل مکاشفه نوی برای شما داده شده. نه، باور نکنین این گپا را، چون انجیل نه تغییر میخوره و نه هم خدا عقیده خود تغییر میده و نه هم خدا کلام خود تغییر میده. عیسی مسیح میگه که زمین و آسمان از بین میرن ولی کلام من هرگز از بین نمیره. آمین. هللویا برادر. آمین آمین. ځکه انسان د خدای کلام نشي تغییرولی. انسان خپل فکر تغییرولی شي، خپل پلان تغییرولی شي، لیکن د خدای پلان او کلام نشي تغییرولی. آمین. هللویا. نو دا چې د خلاصون لپاره هر څوک باید دغسې ایمان ولري، نو خدای هغه بیا نیک او صادق ګرځوي. دا نتیجه د ایمان ده چې موږ تاسې صادق ګرځو. دا کوم سیر او جادو نه دی. ځکه خدای موږ تاسې ته دا راهنمایي کړې چې په مالک باندې ایمان راوړو او له لارې د ایمان پر مالک عیسی مسیح موږ نیک او صادق شمیرل کیږو. نو دلته بیا خبره د نیک او صادق کېدلو ده. راځئ چې دې باندې وپوهیږو چې ولې نیک او صادق کیږو. موږ دا څه ضروره ده او څه ضرورت لري. بله. نو باید موږ تاسې ګران عزیزان په دې باندې وپوهیږو چې څرنګه موږ تاسې د خدای صادقان ګرځېدلی شو. نو ګرانه دوست او عزیزه، یوازې کلام د خدای وایي چې له لارې د ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې زموږ تاسې ګناهان بخښل کیږي او له لارې د ایمان پر مسیح عیسی د موږ تاسې سزاوې خدای را بخښي. آمین. او دا بلا شریعت څخه داسې فضل په موږ تاسې باندې شوی دی. آمین. نه له لارې د شریعت، بلکې له لارې د فضل د خدای دی چې موږ تاسو ته خلاصون را کوي او موږ صادقان ګرځوي. هللویا. آمین. نو زه به بیا تاسو ته هم د تاسو د ښه پوهېدلو په خاطر د پال رسول لیک څخه چې د رومیانو په نامه 5 باب 8 آیت څخه تر 11 آیت پورې درته بیان کړم او له ګران ورور څخه به هیله وکړم تر څو تاسو ته په پرده باندې هم وښیي. حتما برادر عزیزم. با اجازه تان یک برادر عزیز ما تلفن کردن، روی خط هستن. همین تلفن میگیریم و بعد از اوی آیات حتما سرش غور میکنیم برادریم. مهربانی. وطندار عزیزم برادر علی مانده نباشین، روی خط هستین. بسیار تشکر از تلفنتان. بفرمایین. بله بفرمایین. روی خط هستین. بفرمایین. میشنویم. بله. این تو ایمانا ما تو به مسیح بیشتر کنم. بیشتر مسیح به من که ایمان دار به مسیح هم. خب میشنوی صدا منو؟ بله. تو من ایمانا به مسیح بیشتر کنم. مسیح بیشتر هوا فیضش من فرق را از بدبختی بیام بیرون. فرق از زندگی بره بیرون. مسیح این مسیح مجایش رو بگیره. چرا کنم که بیشتر ایمان به مسیح زیادتر بشه. ایمان بیان به مسیح. بله. علی جان، شما میخواین به عیسی مسیح ایمان بیارین؟ من ایمانو بردم. خب ایمانو خدا را شکر. که ایمانم زیادتر بشه. حتما دعا میکنیم علی جان برتان. دعا میکنیم که خداوند در ایمانتان به عیسی مسیح شما را تقویت بده. و من خواهش میکنم از شما برادر علی که کلام خدا را مطالعه بکنین و همچنین تشویق میکنیم که این برنامه ها را ببینین. این برنامه ها
به خاطر از این برنامه ها ساخته شده تا که وقتی شما این برنامه ها رو میبینید، تعالیم از کلام خدا را از معلمین کلام خدا میشنوین، این برای رشد روحانی شماست، برای از اینکه ایمان شما تقویت شود. و ما همچنین از برادرها و خوارا خواهش میکنیم که بر شما برادر عزیز ما علی جان دعا کنن. ما دعا میکنیم که خداوند در ایمان مسیحی شما را، در عیسی مسیح، در روح خدا، در کلام خدا شما را رشد بده و همچنین از شما محافظت کنه علی جان. آمین. یه دعا برکت دارم بکنیم که برکت زندگی باشه. اگر حتما دعا میکنیم، حتما دعا میکنیم. ما اینمی لحظه از برادر عزیزم ابراهیم جان خواهش میکنیم که برای شما به زبان فارسی دعا بکنن. علی جان بسیار بسیار تشکر از تلفنتان. خدا را شکر میکنیم. وطندارای عزیز ما، خدا را شکر میکنیم برای برادر علی که ایمان آوردن به عیسی مسیح و اما ایشان در قلب خود بخوان که در ایمان مسیح خود رشد بکنن، لذت ببرن از ایمان مسیح خود. درست است بعضی وقتها ما تنها می باشیم در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در پاکستان و هندوستان، اینجا در مهاجرت هم تنها می باشیم. فکر میکنیم که ما تنها مسیحی هستیم، فکر میکنیم که چطور ما کلام خدا را به دست بیاریم، چطور ما تعالیم عیسی مسیح را زیادتر ازش لذت ببرم. و اما خداوند میگه من هرگز شما را تنها نمیگذارم، هرگز تنها نمیگذارم، من همیشه با شما هستم. برادر و خواهرای عزیز ما، که ما هم زبان و هم قلب شویم وقتی که برادر ابراهیم دعا میکنه بر برادر علی و کسان دیگری هم اگر هستن که همین قسم یک دعا را نیاز دارن برشان دعا میکنیم. ابراهیم رو را بسیار خواهش میکنیم از شما که همین دعا را به زبان فارسی بکنیم که برادر عزیز ما بفهمن. ډیر مننه وروره. دغه سوالونه د شاګردانو مسیح هم له مسیح څخه کړي چې د موږ ایمان زیات کړه. آمین آمین آمین. ما به فارسی را به برادرای هم یک جای میشیم. برادر حسین جان تو هم همراه ما یک جای باش. بله. که با هم دعا کنیم به این برادر علی. خداوند ما به حضور تو میاییم. بله. مسیح عیسی تو تک تک ما را لمس کو، خصوصا برادر ما علی جان، تا ایمانی که به تو آورده از وسوسه های شیطان دور باشه. و در نام عیسی مسیح وسوسه ها را امر میکنیم از تمام ایماندارا و شمول ما دور شود. آمین. و همچنان از مالک عیسی مسیح میطلبیم تا این برادر علی را برای جلال خود استفاده کنه، ایمانش قوی بسازه، چنان ایمان پیدا کنه که برای دیگرها برادرها و خوارا وسیله دست تو بگرده و به نام تو مردم را شفا بده و به نام تو نجات را با مردم موعظه بکنه. خداوند مالک مسیح عیسی در نام تو ما میخواهیم تمام وطندارای ما که هنوز تو را نشناخته و ایمان ناورده، تو رحم و مهربانی سر از وا بکو، روح نو عطا کو و قلب نو بر از وا عطا کو تا به تو ایمان مانند برادر ما علی ایمان بیاره. آمین. و در ایمان خداوند تمام ایماندارا را قوی و نیرومند بسازه. در نام عیسی مسیح به همه برادرها و خواهرها و شمول برادر علی دعا کردیم. آمین. آمین آمین. یک تلفن دیگه میگیریم از خواهر فاطمه از امیج از ایالات متحده. فکر میکنم تلفن کردن. خواهر فاطمه مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو الو، بفرمایین، روی خط هستین خواهر فاطمه. حالتون خوبه؟ من فاطمه هستم. شما هم توی آمریکا توی کلیسای توی میشیگان با هم صحبت کردیم با خانمت و دخترت. بعد من می‌خواستم با آقای ابراهیمی که الان روی خط هستن صحبت کنم. بفرمایین. هست نه؟ بفرمایین. برادر ابراهیم روی خط هستن، میشنون صدایتانه. میشنون. بله. اوکی. اولا بهتون سلام میکنم. سلام آقای ابراهیمی. من فاطمه هستم، همون که در کلیسای توی هندوستان با هم کار میکردیم، من و شما خانم. من شما را شناختم خواهر فاطمه. بسیار خوش شدم صدایت شنیدم و بسیار خوش شدم که از طریق این برنامه با هم پیدا کردیم. حالت چطوره؟ خوبی؟ خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را به این شکر میکنم که تو در ایمان هنوزم در مسیح هستی و بر ایمان مانده، در ایمان با مسیح زندگی میکنی
ما به این افتخار میکنم، چرا ما کسایی بودیم که با رنج هایی که تو داشتی با هم شریک بودیم و خداوند تو رو برکت داد، خداوند تو رو به کشور زیبای امریکا آورد. ما برای اولادای تو بله خیلی ممنون، خیلی خوب بود. بعد واقعا چه دورانی بود. منم اینجا توی یک کلیسایی هستم، توی نیوجرسی یک کلیسای ایرانی داریم و اومدم توی تنسی هم انشالله به پروردگار که مسیح خودش کمک کنه یک کلیسای ایرانی میخوام بزنم. خب خدای قدرت برای تو بده خواهر فاطمه که در نام مسیح عیسی بدن تو کلیسای عیسی مسیح خداوند از تو جلال میافت. تو شهادت های بسیاری برای افغان‌ها در هندوستان دادی. ما برای دائم دعا میکنم که خداوند اولادایت با تو یک جای بسازه. دو فرزندت که در اوجه بود و هم ایمان آوردن، شوهرتان ایماندار است، خداوند وارا برکت های بزرگ عطا کنه. تشکر میکنم. سلام به خانم و بچه ها برسون. منم خیلی خوشحال شدم که بعد از چند وقت دیدمتون. به دعات میکنم که همیشه موفق باشید. آرام و صحتمند باشی. خداوند به وجودت شکر میکنیم. فاطمه جان تماس بگی، میتونی از طریق همین شبکه ما را پیدا کنی. بله حتما. قربانتون. به اجرا امیدوارم که برام دعا کنید که هر چه زودتر این کلیسای ایرانی رو اینجا برقرار کنم. آمین. از خداوند قدرت میطلبیم به شما. آمین. تشکر از لطفتون. مرسی. خداحافظتان باشه خواهر عزیز من. خدا را شکر میکنیم و اما برادر عزیز من چقدر خدا را شکر میکنیم که در مهاجرت با هم آشنا میشیم و عیسی مسیح را ایمان میاریم بهش. من از زمانی که با در هندوستان که شما آشنا شدیم و چقدر یادداشت‌های خوبی داریم و خدا را شکر میکنیم که خداوند از شما استفاده کرد که نه تنها بین افغان ها بلکه بین ایرانی ها کار بکنین و مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن و مردم رشد بکنن و این تماما واقعا هم قسمی که شما میگین در خدای په فضل به فضل خدا به فیض خداست. بله بفرمایید برادر عزیز. بسیار کم وقت برنامه مانده، فقط 5 دقیقه دیگه مانده و اما ما میخواستم که شما این آیات از فصل 5 رومیان حتما بخوانید. نو دا چې په خدای مینه موږ تاسو ته پوره داسې کار کړی دی کله چې موږ تاسو ګناهکار وو، نو مالک عیسی مسیح دی موږ تاسو د پاره مړ شو. خو اوس چې موږ تاسو د مالک عیسی مسیح د مړینې او د قربانۍ د هغو وینو په بهېدلو سره صادقان او نیک ګرځېدلي یو او په خدای له غضب څخه مخلاصون میندلی دی. ځکه سره د دې چې موږ د پاک خدای دښمنان وو، نو موږ د هغه د روحاني زوی د مرګ په وسیله سره مخلاصون پیدا کړی دی او د پاک خدای دوستان ګرځېدلي یو. هللویا. او د دې نه زیات د هغه د روحاني د زوی د ژوندون په وسیله مخلاصون وموما. خدای یوازې دا نه بلکې موږ د خپل مالک عیسی مسیح په وسیله په خدای کې خوشحالي کوو، ځکه چې د مالک عیسی مسیح په وسیله سره موږ د پاک خدای سره دوستان او پخلا شوي یو. آمین. هللویا. نو ګرانو دوستانو تاسو واورېدل چې پاک خدای موږ تاسو د مالک عیسی مسیح د قربانۍ او د مړینې او د وینو بهېدلو په خاطر نیک او صادقان ګرځولي یو. نو باید په دې وپوهیږو چې موږ په خپله نشو صادق کېدلی، بلکې د هغه وینې چې مالک عیسی مسیح په مخ د صلیب ورکړي او بهېدلي دي، د هغه د وینو په خاطر باندې د خدای فضل په موږ شوی دی. هللویا. دا د موږ تاسې کار نه دی. موږ تاسې نشو کولی په خپل اعمالو سره پاک خدای خوشحاله کړو، خو هغه خوشحالي چې مالک عیسی مسیح پر صلیب باندې وینې وبهولې، هغه کار د پاک خدای د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی دی. او موږ تاسې هم د هغه د وینو په برکت سره خلاصون پیدا کړی او نیک او صادقان ګرځېدلي یو. هللویا. نو تاسې په دې هم پوهېدلي وئ چې د پاک خدای دا فضل او بخشش په مفته باندې موږ تاسې ته ټولو دپاره راکړل شوی دی او د مالک په وسیله باندې ټول جهان ته ښکاره کړل شوی هم دی. آمین. او هر څوک چې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، نو د پاک خدای
بچیان ګرځي او د پاک خدای څخه دغه بخشش اخیستلی شي. آمین. او پاک خدای ورته د تل ژوندون نعمتونه او برکتونه په نصیب ورګرځوي. نو په خوا زمانو کې هم نبیان او پیغمبرانو د پاک خدای داسې راته لارښوونې کړې تر څو موږ تاسې په دې وپوهیږو چې له لارې د ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې د پاک خدای د قبول وړ ګرځو. همدغسې چې مخکې اندریاس جان وویل چې خپله مالک وایي زه لاره، زه ژوندون او زه رښتیا یم. آمین. خو زه به بیا هم د تاسې د ښه پوهېدلو په خاطر د پال رسول لیک د افسوسیانو په نامه یې لیکلی دی د اول باب ته 3 آیتو پورې 3 آیت څخه تر 8 آیتو پورې درته واورم چې دا نبی د پاک خدای داسې فرمایي: موږ او تاسې د مالک عیسی مسیح د خدای او د پلار څخه باید شکر ادا کړو، هغه څوک چې موږ یې د مسیح په وسیله په آسماني ځایونو کې هر ډول روحاني برکتونه راکړي دي او راکوي، ځکه چې هغه موږ په خپله مینه کې د دې دنیا د پیدایښت نه په مخکې د مسیح په یووالي کې غوره کړي وو چې موږ د هغه په حضور کې د پاک خدای په حضور کې ډېر بې عیبه او پاک واوسیږو او بې له کوم عیبه د هغه په حضور کې حاضر شو. او پاک خدای د خپلې مرضي او د نیکې ارادې په مطابق موږ د خپل ځان دپاره غوره کړي یو چې د مالک عیسی مسیح په وسیله د هغه اولادونه وګرځو. نو دا بل امتیاز د پاک خدای دی چې موږ د پاک خدای اولاد ګرځو هغه وخت چې موږ په مالک باندې ایمان راوړو او هغه د خپل خلاصون ورکوونکی قبلوو. آمین 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 آمین. برادر عزیز ما، وقت ما متاسفانه کاملا خلاص شده و ما میخواهیم که ادامه بدین. شما امی موضوع را در برنامه آینده ای که بخیر شما میایین و اما چقدر شیرین گفتین که واقعا این به فضل خدا، به فیض خداست که ما نجات میافیم، خلاصون میافیم. بله، خدا شما را برکت بده. برادر عزیزم از طرف من خانواده را سلام میگین. بسیار تشکر. جور آرام باشین. با خداوند شما را میسپارم. البته موعظه باقی مانده، در آینده خداوند فرصت خواهد داد که باقی مانده‌اش هم بگویم. شما را برای خداوند میسپارم. صحتمند باشین. خدا برکت‌ها برای شما عطا کنه. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.